अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता आखिर अगलास अल्लाह ताला दी वकी چې د صحت او عافیت جامه پتن ولري زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د C10 او C20 یعنی C10 او C20 بیټرو پر رابطه معنی دا نو زه غواړم د دې دواړو بیټریانو په حق له ستاسو سره عمومي او مختصر معلومات شریک کړم کله چې تاسو په ذهن کې دا سوچ راځي چې زمونږ د کورونو بیټرینې ولې زر ډیمیج کیږي خرابېږي او لمنځه ځي او خپل بیک ټایم ته نه رسیږي یا ولې دا تیزاب کموي یا ولې بیټری شارټ کیږي کراس کیږي ګرمیږي او چوي د دوستانو د دې ټولو پوښتنو جوابونه غواړم ستاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړم او د خپل برېښنایي لوډونو لپاره مناسبې بیټرۍ په خپل کورونو کې انتخاب او نصب کړئ نو دا ویډیو تاسو د لپاره ډیره مهمه او اهمه ده دا ممیس کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو تاسو د پښتنو جوابونه تاسو ته درورسیږي او تاسو د دې د جوابونو څخه برخمن شئ او د خپل کورونو د برېښنایي لوډونو لپاره مناسبې بیټرۍ ورته انتخاب نصب او کنیکشن نو دوستانو کله چې زمونږ د کورونو بیټرۍ خپل ټیم ته نه رسیږي یعنی زر خرابېږي ډیمیج کیږي او د دې سیلونه زر لمنځه ځي یا شارټ کیږي او کراس کیږي او ګرمیږي او یا تیزاب کموي او چوي نو دوستانو د دې ټولو مشکلاتو وجه اصلي دا ده چې مونږه د بیټرۍ ریټینګ ته یا نیم پلیټ ته یا سی کپیسیټي ته متوجه نیو نو ځکه دوستانو د دغه نقصاناتو او مشکلاتو سره مخامخ کیږو نو دوستانو کله چې تاسو د خپل کورونو د برېښنایي لوډونو لپاره نوې بیټرۍ اخلي او ورته نصب او کنیکشن کوئ نو اول دوستانو تاسو باید دې ته متوجه وئ چې زمونږ د کور واټ څومره دی د دې امپیر څومره دی او موږ څو کرنټ لرو چې په څو کرنټ باندې باید چارج شي او په څو کرنټ باندې باید بیټرۍ ډسچارج شي څو ساعته موږ بیټرۍ باید چې چارج کړو څو ساعته موږ د دې بیټرۍ څخه استفاده وکړو نو دوستانو تاسو باید اول د خپل کورونو لوډونه مکمل محاسبه او کالکولیشن کوي او ځان ته معلوم کوي دوستانو چې تاسو د کورونو څومره مصرف دی په څو کرنټ باندې تاسو په څو امپیر باندې تاسو بیټرۍ چارج کوئ او په څو امپیر باندې بیټرۍ ډسچارج کوئ د هغې مطابق ورته دوستانو بیټرۍ انتخاب کوئ که دوستانو تاسو کرنټ های وي د های کرنټ بیټرۍ ورته انتخاب او سلیکټ کوئ او کله وي دوستانو تاسو ورته د لو کرنټ بیټرۍ ورته انتخاب او نصب او کنیکشن نو راځو دوستانو د بیټرۍ قسمونو او ډولونو ته په بعضو بیټرو باندې C10 لیکل شوي او په بعضو بیټرو باندې C20 لیکل شوي C10 مطلب دوستانو چې په کومه بیټرۍ باندې لیکل شوي دا په های کرنټ باندې چارج کیږي او په های کرنټ باندې ډسچارج کیږي او د 10 غنټو د لپاره دوستانو د دې څخه استفاده شي کولای او په 10 غنټو کې دوستانو دا چارج کولای شي او C10 بیټرۍ عموما د سولر پینلو لپاره استعمالیږي ځکه چې د سولر پینلو امپیر های وي اوچت وي او د ورځې له مخې 10 غنټې دوستانو دا په 10 غنټو کې چارج کیږي او سټور کیږي ذخیره کیږي او د شپې لخوا د دې څخه 10 غنټې استفاده کیږي او C20 یعنی C20 بیټرۍ دوستانو عموما په 20 غنټو کې چارج کیږي او د 20 غنټو لپاره د دې څخه استفاده کیږي دا دوستانو د دې څخه لو کرنټ چې معنی دا چارج کیږي او په لو کرنټ باندې دا ډسچارج کیږي او دا عموما انورټر او UPS او کنورټر ته نصب او کنیکشن کیږي ځکه چې د UPS انورټر او کنورټر امپیر چې دوستانو دا لوي نو راځو دوستانو C10 او C20 بیټرۍ فارمول ته مثلا زمونږ سره 2 عدد 100 امپیر بیټرۍ دي دوستانو کله چې مونږه C10 بیټرۍ د دې فارمول هغه معلومو نو دوستانو 100 امپیر برالو او په لس ویلیو چې د دې هغه لس ساتري په دې به تقسیمو نو موږ ته دوستانو لس امپیر پلاس راځي نو C10 بیټرۍ چې دوستانو د دې څخه موږ لس غنټې استفاده شو کولای په لس غنټو کې دوستانو دا موږ چارج کولای شو او لس امپیر دوستانو باندې دا چارج کیږي او په لس امپیر باندې دا ډسچارج کیږي دوهم راځو C20 بیټرۍ ته نو 100 امپیر برالو دوستانو او په لس ویلیو باندې به تقسیمو موږ ته پلاس راځي دوستانو 15 امپیر نو C20 بیټرۍ چې دوستانو دا مونږه په 15 امپیر باندې چارج کولای شو او په 15 امپیر باندې دوستانو مونږه دا ډسچارج کولای شو او د 20 ساعتو د لپاره دوستانو مونږ د دې څخه استفاده شو کولای په 20 ساعتونو کې دوستانو دا مونږ چارج کولای شو
نو دوستانو که غواړئ د ستونزو او مشکلاتو څخه خلاص شئ او خپل لوډونو ته د هغې مطابق بیټرۍ نصب او کنیکشن کوئ نو تاسې د دې فارمول معلوم کوئ او د C10 او C20 مطابق ورته دوستانو بیټرۍ انتخاب کوئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره و. توجه نه مو یو نړۍ مننه. السلام علیکم.